بانی ګل ډېره تاریخي خاوره ده او ته دا زوی صفا کاپ شویله ده دا زوی د ملګري یا ډېر دی او په چارو خو دا وه چې دا موقع تو بانی ګل ته ویروه ده کیما 11 اکتوبر چې کیما تو پښتني عدالت خیبر په خوره لګوین که دا بانی ګل خوره یقینا تر خپل کلي روتزیو ته دو کامه ځکه نه دو چې انسان کله اول د بلوغت عمر ته رسیږي دی په دغې عمر ښه لږ په څه پوهېږي لږ د ژوند آغاز کوي نو مو هغه عمر درې کاله په بانی ګل ښه تېر کړی دی مو سبق دله ته ویلی دی مو د بانی ګل د خلکې په منځ ښې خپل د ژوند هغه د بلوغت یعنې چې انسان په ښه و بد پوهېږي د هغې ابتدا کړې دو مو استوزون باندې سیون تر شوي دي مو کلسفلو باندې سیون تر شوي دي مو ملګري باندې سیون تر شوي دي نو په هر لحاظ سره چې په دا بزرګ شه ګرځه مو پر اول ور نه وي د مو پر هر وخت چې په دا بزرګ نه تیرېږه د زړه یادینې د تازه کولی یو هغه لمحې وي نو بانی ګل خو ډېر بیا د بانی ګل د خلکو سره ډېره مینه هم د ورسره بانی ګل په ملمسیا باندې په تاریخ باندې مو ته هېڅ شک نه وزیوت و خو دا نو هم چې دا نورې هم پښتنې علاقې دي یک پېښور طرف ته ابودي هم ډېره زیاته ده مو دوی ویل هم چې اکثر جرګې راته وشي بیا هغه طرفه خلق دمرانه شروع نو مو یې دغه خلکو باندې اعتبار و چې په دغه ځل راغ وکړه دا هغه ځایونو ته تللی شي خو مو چې داسې نه وي چې دله ته یې وغواړه او ورسوي شروع که نه نو او ورشي بل د خیبر خلک یې ډېر زیات خواهش ظاهر کړه نو یې باندې خلکو دا نیت کمې نه کړه چې هر وخت د تاریخ ځون ته ساتي کله کله به نور ته هم ورکوي خیبر هم یوه تاریخي خوره ده او یقینا ټول قوم یې ډېر مثبت ټټار هم وویو ټول پښتونه ته نو په دې خاطر باندې چې هغه ډېر زوړي ورکوي د باندې خلک هم ویلي وي ورته داسې نو مشرونه ټلیفاین ورته وکړل چې دا خوره د پښتنو خوره ده پښتین کوم چې پرې راټولیږي پرې جوړیږي پرې اتفاقیږي دا موږ ټول بانه یې ټول بیټکې مې دی روسي ده نو خو بیا هم ډېره مننه ډېره چې دی خپل نیت خپل هر شی څرګند کړي وي خو بیا مو ویل چې هغوره طرف ته هم چې دا موږ ټول اندیا هم ویرشي هغوره هم وي لږ دغه سوچ هم وکړو چې دی خپل نیت خپل هر شی څرګند کړي وي خو بیا مو ویل چې هغوره طرف ته هم چې دا موږ ټول اندیا هم ویرشي هغوره هم وي لږ دغه سوچ هم وکړو